جرګه د پښتنو کلتور جرګه د پښتني ټولنې یو مهمه برخه ده. د جرګې په کوششونو د بنیر او شانګلي د دوو قبیلو ترمنځ دښمني په دوستۍ کې بدل شوي. نور تفصیل ګورو د خپل همکار سید زمان سبا په دې رپورټ کې. اکثر د پښتنو دښمنۍ د مودو وي خو الله پاک پښتنو سپین دروغو له داسې صلاحیتونه ورکړي دي چې چېرته هم د دښمنۍ ماحول جوړ وي نو بیا د جرګې له لارې دښمنۍ په دوستۍ کې بدلې شي. تېره ورځ هم د ضلع شانګلي غریزه سیمه مخوزې چوکا کې د یوسفزۍ او د ګوجر کورنو ترمنځ د دښمنۍ ماحول جوړ شوی و چې پکې زیان هم شوی و او په ټوله علاقه کې د یېرې فضا خپره وه. او د عوامي ډیموکراټک پارټۍ اماراتو اوورسیز پاکستانیانو صدر سردار خان او د سعودي اوورسیز پاکستانیانو مشر سرفراز د دې لانجې په حل کولو کې دلچسپي واخیسته او یو جرګه جوړه کړه چې پکې ضلع ملکن، شانګلي، بونیر، سوات او کوز دیر ضلعې نه جرګمار شریک شو او دواړه ډلې په روغه جوړه راضي کړې. او تېره ورځ دې لړ کې د دغې روغې یو درنه دستوري تابع وشوه چې پکې د دواړو قومونو مشرانو ګډون وکړو. دواړو ډلو یو بل د الله پاک د رضا لپاره وبخلو او آینده دپاره یې د روڼو په رنګ ژوند تېرولو عزم وکړو. دغې مبارکې دستوري ته چیف اف ګوجر نسیم جان، د عوامي ډیموکراټک پاکستان چیرمین ملک رضا خان، ملک ساز خان، پرویز خان، ملک عمر خطاب، عثمان پانوس، مجید خان او د عوامي ډیموکراټک پارټۍ ضلع شانګلي مشرانو ویناګانې وکړې او د روغې جوړې په اهمیت یې رڼا واچوله. زما ټولې نړۍ ته دا درخواست دی چې تاسو خپلو کورونو کې کومې مسلې دي، کومې دښمنیانې دا راوالی دی په دوستیانو باندې بدل کړئ او کومې ټوپکې او کومې تمانچې او کومې دغه چې ستاسو نه په عدالتونو په تاڼو باندې کومې پیسې لګي نو د الله د رضا لپاره دا روپۍ راوالی او د خپلو بچو تعلیمونه پرې وکړئ چې زموږ ته په نړۍ کې کوم مشکلات دي چې دا مشکلات زموږ ختم شي. کاغه د لینډین دي، کاغه د زن دي، که دغه د هر څه دي خو چې دغه موږ د جرګو د لارې چې کوم دی حل کړو ځکه چې جرګه دا زموږ د پښتنو چې کوم دی عدالت دی. موږ به آینده لپاره هم چې موږ ته څونه مسلې مسایل دي هغه به انشاءالله موږ د جرګو د لارې چې کوم دی حل کوو. ویناوالو زیاته کړه چې هغه خلک خوشنصیبه وي څوک چې د الله حکم او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې اختیار کړي او درګذر وکړي. سید زمان سبا هم پښتو ون نیوز ملکن.